د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی افراسیاب خټک بیا څه ویلي دي راځئ دغه ویډیو راسره طرفه وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ په سلامونو محرک علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ افراسیاب خټک وایي روان جنگ د افغان او پښتون وژنې جنگ دی د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او د بشري حقوقو فعال او د پښتنو ژغورنې غورځنګ ملاتړی افراسیاب خټک وایي پښتانه اوس د بریا پوړیو ته نږدې شوي دي او هیڅوک به یې مخنیوی ونه شي کړی افراسیاب خټک په ډر اسماعیل خان کې د پښتنو ژغورنې د مشر منظور پښتون په ملاتړ ویلوی غونډې ته په وینا کې په ټینګار سره وویل چې د پاکستان له لوري پیل شوی جنګ بله هیڅ موخه نه لري او موخه یې افغان وژنه او پښتون وژنه ده نوموړي زیاته کړه لر او بر پښتانه یو دي او هیڅوک یې د پرمختګ مخه نشي نیولی افراسیاب خټک په خپله وینا کې په تونده لهجه پاکستاني ریاست ته وویل د پښتون قوم لاریونه به دوام لري او تل به د حق غږ پورته کوي نوموړي په خپلو خبرو کې پاکستاني ریاست ته وویل په دې وطن کې ټول قومونه یو ډول حقونه لري او هیڅوک له یو بل نه لوړ نه دي خټک وویل که ریاست دا خبره ونه مني او یو قام تر بل بهتروالی ورکړي نو دوی به خپل لیارون او اعتراض دوامداره وساتي هغه زیاته کړه پښتانه سوله غوښتونکي او حق غوښتونکي دي او په خبره یې چې که ریاست له دوی سره مناسبه لار غوره کړي او ظلمونه پرېږدي نو دوی به هم څه ونه وایي لوی سیاستوال افراسیاب خټک د پاکستان د اساسي قانون په اړه وویل دوی دا قانون مني خو په دې قانون کې شته داسې موارد دي چې باید خبرې پرې وشي او اصلاحات پکې راشي هغه وویل پښتانه ویښ شوي او له دې وروسته به یو غږ په ټوله نړۍ کې د حق غږ پورته کوي خټک زیاته کړه پاکستان د رنجیت سنګ پلان عملي کوونکی ده او غواړي د وحشت له لارې په پښتنو دا عملي کړي نوموړي پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرو په روزونکي او ویشونکي یاد کړ دوستانو ستاسو د افراسیاب خټک دې خبرو ته څه نظر لرئ راځئ خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره شریک کړئ که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړم